السلام علیکم. وعلیکم السلام. پښتون یې؟ او پښتون یم. دا پښتنه کوم څو بجې دي؟ ساعت ته وګورو. ساعت خو د پوڼې آټ. څه؟ پوڼې آټ. ولې دې ووهلم؟ ماله خدای ته وګورې کوم ملک پالان داسې د څو لیدله چې خپل منځو کې بله ژبه وایي. پوڼې آټ څه شی دي؟ پښتونستان هم ګډ وډ کړ. السلام علیکم. پښتون یې؟ الحمدلله پښتون یم. یاره وروره دا ساعت څو بجې دي که ساعت راته وښیې؟ لالا ساعت 12 بجه. څه؟ 12 بجه. چیرې ساتي لالا؟ سم پښتانه است ورغله په بله ژبه خپله یاسې پښتون داسې مل راته وښیې چې کوم خپل منځو کې بله ژبه ویلې ده. خپلې ژبې قدر وکړې یاره. صحیح ده بله ژبه یاده کړي درته نه یم خو خدمت د خپلې ژبې وکړي. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. پښتون یې وروره؟ وروره پښتنه نه کوم که دا ساعت راتله څو بجې دي؟ ساعت په باندې 9 بجې دي. په باندې 9 بجې. مننه زموږ چې پښتو ورځ مبارک شه وروره. ګوره خوشحاله شوم چې پښتون ورور مې د پښتو خبرې وکړې. وروره دلته مې وختي یو دوه دانې ګیر کړه. یو د وروره ګلر یو د بر د وروره ګلب. یو چې د اردو خبرې کولې په خپل پښتو کې، یو چې د فارسي خبرې کولې خپل پښتو کې. زموږ پاتې هم دغې وجه نه وروره. که نه ما په زندګۍ کې ما ډېر ملکونه ولیدل. په زندګۍ کې مې داسې ملک کسان ونه لیدل چې خپل منځو کې د بل ملک ژبه ویلي او د بل خلکو ژبه یې ویلې. بس فقط پښتون وروره او خوشحاله شوم. دا بعضې پښتانو بېخي ضمیر ویده کړی دی. بس الله دې ورته هدایت وکړي. خدمت یې بللی دی. صحیح خبره ده. خدای وکړي چې ورسره وګوره دا خپله ژبه قوي کړي. انشاءالله انشاءالله. ښه وخت درته غواړم.